السلام علیکم د کریپټو پښتو لیدونکو ښه راغلاست هرکلی درته وایم. نن درته په دې ویډیو کې د کریپټو کرنسي سره کمته کولی شو خپل موبایل ته ترې ریچارج یا هم پیسې ولیږو. که تاسو سره په ټرس والټ کې یا هم کوین بیس کې یا هم په نورو ایکسچینجو کې تاسو سره کریپټو کرنسي در سره وي، تاسو اوس کولی شئ خپل موبایل ته ترې ریچارج یا پیسې ولیږدوئ. که تاسو د نړۍ په هر ګوټ کې یاستئ، تاسو کولی شئ اوس ترې استفاده وکړئ. نو د دې استفادې د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ چې کوم ما لینک په ډسکرپشن کې درکړی کوم ویډیو چې همدا مهال تاسو په ګورئ دا ټایټل نه لاندې ټایټل باندې کلیک کړئ، لاندې ډسکرپشن کې دغه لینک دی، دغه ځای نه تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو ما تیار را ډاونلوډ کړی دی، تاسو کولی شئ دغه په پلی سټور کې د نوم سرچ کړئ BITREFILL. نو دغه تاسو سرچ کړئ، دغه ځای نه تاسو هم کولی شئ را ډاونلوډ کړئ. دلته کې تاسو هر هغه هیواد ته چې تاسو غواړئ پیسې ولیږدوئ، نو دلته به هغه تاسو انتخاب کړئ، مطلب کوم هیواد یا کوم کنټري ته تاسو غواړئ پیسې ولیږدوئ د کریپټو کرنسي نه. نو زه غواړم افغانستان ته ولیږم. دلته کې ټاپ پروډکټ دی، مطلب د اپلیکیشن مختلف قسمه نور دغه لري، مطلب گیمونه نور شیان ته هم تاسو اخیستلی شئ، خو زه غواړم چې پیسې ولیږدوم. نو ټاپ پروډکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ، لاندې بل د پریپیډ فونز باندې به کلیک وکړئ. د افغانستان 5 شبکې د اتصالات روشن MTN وایرلس افغان وایرلس او سلام. زه غواړم چې MTN ته ولیږم، اریبا ته ولیږم. تاسو کولی شئ دغه به انتخاب ولیږم او دلته به لاندې خپل نمبر ورکړئ چې کوم نمبر ته تاسو لیږدول غواړئ. مطلب زه غواړم چې یو همداسې فرضي نمبر ورکوم، 4 5 6 7 8 9 10. لایسنسي مې برابر کړئ، فرضي نمبر دی. نو دلته کې به ایډ ټو کارت باندې به کلیک وکړئ. ایډ ټو کارت باندې چې مې کلیک وکړو، دا زما په کارت ته راغلی. ښه، دنه مخکې ما ټرای کړی، نو دلته کې ما ته 2 نمبرو ته راغلی، مطلب تاسو ته ښکاري 5 خو یو ته زه ډیلیټ کوم او یو مې پرېښودو. نو تاسو که لومړي ځل لپاره کوئ، تاسو ته به یو درکوي. دلته پام کوئ، نو تاسو ته ستاسې په شاپینګ کارت کې دلته کې یو دی یا هم 2 دی، باسکټ کې تاسو ته هغه دلته ښکاري. نو ما دغه یو 500 افغانۍ غواړم چې ولیږدوم. نو لاندې چیک اوټ باندې به کلیک وکړئ، توره بټن چې مو ووهله. نو دلته کې تاسو ته چې د جیمیل ایمیل ادرس غواړئ، زما لا @gmail.com فرضي جیمیل دی، دا مې دلته کې تیار راغستی اټومیټیکلی. نو دلته کې دغه به انچیک وي، نو تاسو د چې کوم ټرم کنډیشن پرایوسي پالیسي ده دا ولولئ، دغه نه وروسته دا چیک کړئ. ما تیار چیک کو، کنټینیو باندې مې کلیک وکړو. دلته کې 2 قسمه تاسو کولی شئ. دلته کې بیټ کوین دی، ایتھیریم دی یا باینانس چې کوم دی، USD ERC دی او TRC دواړه تاسو دلته کې تاسو ته اویلیبل دي. لایټ کوین دی، ډوج کوین دی، ډیش دی. دوه خبرې دي، که چېرته تاسو سره ډوج کوین یا هم داسې بل دغه در سره وي، نو تاسو دغه ساده طریقه ده، ډوج کوین مطلب در سره وي، نو تاسو دلته ډوج کوین باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته څه وي 4.7 ډوج کوین په 9 دقیقو کې دغه لاندنۍ ادرس ته یې راولېږدوئ. send ډوج کوین ټو دیس اډرس. دغه به تاسو کاپي کړئ او هر هغه ځای کې چې تاسو سره ډوج کوین در سره وي، تاسو کولی شئ دې ځای ته دغه ادرس ته یې په 9 دقیقو کې راولېږدوئ. دغه نه وروسته دا تاسو ته دغه درکوي، ستاسې موبایل ته ریچارج کوي. نو دغه خو شو د ډوج کوین طریقه، یا هم داسې بل کوم کوین تاسو سره در سوي، نو دغه طریقې ده. نو زه غواړم چې بیټ کوین راولېږدوم، نو بیټ کوین باندې به کلیک وکړئ. BTC باندې مې کلیک وکړو. دلته کې تاسو ته څه وي 0.316 ساتوشي تاسو باید دغه ادرس ته راولېږدوئ. خو دلته کې تاسو ته وایي select your wallet for the best experience. نو دلته کې تاسو ته چې کوم والټ کې تاسو سره بیټ کوین در سره وي، هغه به تاسو انتخاب کړئ. زه ورته وایم مطلب چې دلته کې ما مخکې ټرانس والټ انتخاب کړی، نو دا زه چینجوم. تاسو ته دلته کې دغه باینانس دی یا بیټ کوین دی، بیټ پینکس دی او بیټ پی دی، مختلف قسمه دلته کې تاسو ته بلو والټ دی، دا کیش کوین بیس ایکسچینج دی، کوین بیس والټ دی، انجن چې کوم والټ دی، اکو کوین دی، پینوکس ایکسچینج دی او ټرس والټ دی، زیپ پی دی. نو مختلف قسمه دلته کې تاسو ته دغه ایکسچینج او والټو درکوي. نو ما ورته ټرس والټ انتخاب کو. دلته کې ما ته وایي چې send بیټ کوین ټو دیس اډرس. نو دغه مې ادرس مې کاپي کو، ځمه
ټرست والټ ته راغلم او دلته کې مې خپل دغه کوډ ورکو. ښه نو دلته بیټ کوین زه بېرته شاته لاړم، بیټ کوین مې ووهو. نو دلته کې یو سینډ دی یو ریسیو دی، نو زه ریسیو کول خو نه غواړم، نو سینډول یې غواړم، سینډ کوم یې. نو سینډ بټن باندې مې کلیک وکړو. نو ما ته څه وایي چې دلته چې کوم ادرس کوم مې کاپي کړی په لومړی کې به هغه پیسټ کړم او لاندې چې کوم ادرس دی څومره اماونټ ته لیږي 0.316 دغسې څه اندازه وه. نو دغه مې ووهو او دا به تاسې کنټینیو کړئ. ترانسفر ته راغله خبره، نو تاسو سره که چېرته ستاسې په والټ کې بیټ کوین در سره وي نو تاسې نور تاسو دغه کولی شئ چې کنټینیو یې کړئ او دغه ادرس ته دغه 14.30 سنټه شاوخوا راځي دغه ولېږدوئ. د هغه نه وروسته به ستاسې موبایل ته هغوی ریچارج وکړي. نو ډېره زیاته اسانه طریقه ده، که تاسې غواړئ نو حتما یو ځل وازمایئ او نور نو د کریپټو پښتو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، لایک کړئ دا ویډیو، تر څو زه نورې دغسې ویډیو تاسو ته راوړم چې تاسې ترې په روزمره چارو کې استفاده وکړئ. نو حتما زموږ سره اوسئ او موږ به درته وخت په وخت تاسو ته د بیټ کوین د کوینونو په اړه معلومات او داسې نور معلومات تاسو ته وړاندې کوو. نو هیله مند یم چې ویډیو مو خوښه شوي. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. السلام علیکم.